بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ورور سره مې څه جنجال رالی، نو هغه راته وویل چې ولاړ سه لمونځ وکړه. ما ویل نه کوم. بعد کې راته ډېر افسوس ودرېدی چې دا مې څنګه خبره وکړله، آیا دا باندې خو به زه یو څه مشکل ته نه یم رسېدل. محترمینو، په دې کې څو احتمالات دي، نو لهذا په دې باندې څه مشکل نشته. دا کې د هغه ویلو والا د نیت اعتبار دی. علامه مفتی سید محمد سلمان منصورپوري په خپله فتاوا کتاب النوازل جلد نمبر اول صفحه نمبر 393 هغه دارې کړي دي چې د یو تکلیف د وجې څه یا د یو بل څه داسې وجې څه دی هغه ته وایي چې هغه ورته ولاړ سه لمونځ وکړه، دی به یې نه کوم، نو په دې سره دغه سړی کفر ته نه رسېږي. ځکه کیدای شي دی هغه ته دا وایي چې ستا په امر سره نه کوم، خپل لمونځ خدای کوي، خو د مخکې هم کوي، هر وخت هم کوي، خو ستا په خوله یې نه کوم، نو په دې باندې څه مشکل نشته. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 284، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 122، فتاوا تاترخانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 319. والسلام. تاسو د دیني پوښتنو ځوابونه کوي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.